مارټین هان له داسې هیجاني موټرونو سره علاقه لري چې د فلمونو تاریخ یې لیکلی دی. هغه د کټ څخه په الهام د نایټ رایډر د تلویزیوني سریال د ډیوډ هاسلهوف په څیر د خپل توان تر وروستي حده پورې ځان رسوي. همدارنګه هغه په خپل ټاټوبي د اتریش په ګرافنشلاګ کې هم د آیس چارجر ماډل خپل دغه موټر ته اکسلیټر ورکوي. یو موټر چې د فاست اینڈ فیوریس د فلمونو د لړۍ په 8مه برخه کې حتی پر کنګل ډیره ښه وړتیا ښیي. مارټین هان له بټ موبایل څخه په الګو اخیستو دا موټر په 4 کلونو کې په لاس جوړ کړ. د هغه دغه نقلیه وسیله په 1989 کال کې د بیټمن فلم موټر ته ډیره ورته ده چې تعقیب کوونکي به یې له پښو غورځول. کله چې سړی فلمي موټر چلوي بیا نو تفریح او ساتیري ته ورته یو کار دی. سړی ته ځانګړی احساس ور په برخه کوي. هر څوک درته ګوري. سړی ځان د یو مشهور ستوري په توګه احساسوي. مارټین هان په اصل کې د بیمې د یو شرکت مشاور دی. هغه له 15 کلونو راهیسې د فلمي موټرو سره علاقه لري. ځینې وخت هغه اصلي ماډل رانیسي خو ځینې په خپله جوړوي لکه د کټ په نامه د هغه نوی ماډل. کله چې سړی د دې موټر پر جوړولو څو کاله وخت او پیسې مصرف کړي او د جوړېدو چارې یې بشپړې شي نو هغه له پیسو سره نشي مقایسه کولی. دغه موټر چې هغه جوړ کړی یوازې لکه چې په سریال کې خبرې نشي کولی خو ظاهراً له اصلي موټر سره هیڅ توپیر نه لري. د څو کلونو وخت ونیو څو د پونتیاک ترانس ام موټر د کټ په نقلیه وسیله واوښت. د هغه ټولې ټوټې په لاس جوړې شوي دي. ما دا له اوسپنې څخه جوړې کړي دي او ویلډنګ کړي دي. تر ټولو سخت کار د دې ټوټو په مناسبه توګه پرې کول دي. ما یې هیڅ ډول نقشه نه لرله. دا له سریالونو څخه د سکرین شاټ له لارې ترلاسه کیدی شي. ولاړ تصویر، سکرین شاټ، خطکش، د اکسل جدول له موټر سره محاسبه او خلاص. د هالیوډ د فلمونو څخه په الهام اخیستنې له اوسپنې څخه په لسهاو فلمي موټرې جوړې شوي دي او هر کال یې شمیر زیاتیږي. د هغه ملګري په فعال ډول په هغو پروژو کې مرسته کړې چې تل تجربوي دي. اصلي چلنج دا دی چې تل باید یو نوی شی وي. ټول پوښتنه کوي چې آیا کوم نوی پلان لري. زه وایم نه، پرته له څه ویلو څخه فلزي ټوټه، یو چکش او د ویلډنګ یو ماشین رااخلم. په دې توګه داسې نمونې رامنځته شوي چې اصلي ماډلونو ته ورته دي. په تیره بیا هغه موټرې چې په 80مو کلونو کې د فلم تاریخ لیکلی دی لکه د ګوسټ باستر د فلم څخه دا چټک کاډیلیک چې په فلم کې خپل ماموریتونه په ډیر چټکۍ سره سرته رسوي. دا زما د کوچنیوالي موټرې دي او اوس مې تر هغه وروسته د کوچنیوالي د موټرو په الګو موټرې جوړ کړل. د عصري موټرو پر جوړولو مې تمرکز وکړ. دمګړی مارټین هان د هوک جرسقین لارۍ نقل جوړوي او د لایټنینګ مکوین په نامه د ځغاستې 2 موټرونه چې د کارز په نامه کارټوني فلم کې ښه ملګري دي او انساني کرکټر لري. هغه اوس افسانوي ماډلونو ته میخانیکي روح وربخي. زه 2 کوچني زامن لرم او هغوی د لایټنینګ مکوین او کارز علاقمندان دي. زما کوچنیانو تر اوسه زما له فلمي موټرو سره کومه خاص علاقمندي نه ده ښودلې. له همدې کبله مې دغه ډول موټرې جوړ کړل. د مارټین هان زیاتره په لاس جوړ شوي موټرې لا پر سړکونو د چلیدو اجازه نه لري خو هغه په خپل فلمي موټر سره د هالیوډ یوه کوچنۍ برخه اتریش ته راوړې ده.